سان تر مازیګر پورې مې کالي وینځلې بیا دغه اوړه راته راکړی دی دونه کې جوار هغه راته راکړی دوه چکې ګوړه راته راکړی راځم ټوله ډوډۍ وچه چای سره خورم د خدای په ډاک په خدای که مسلمان یې که دا ترکاري زه نه پېژنم که غوښه څه ده ترکاري څه ده تولي الله په نام باندې ګران اورېدونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ به یاستئ بس زموږ نور کار څه دی چې تاسو ته مقصد غمونه در مخته کړو خو په یو خبره خوشحاله یم وروڼو چې مطمئن یم الله به زموږ د هڅې او دغه تکالیف په خپل دربار کې قبول او منظوري کړي او انشاءالله ستاسو مرسته ستاسو صدقه مطمئن یم چې الله به قبلوي د خپل ویډیوګانو په جریان کې راغلی یو بل فامیل دی راځئ نږدې دنه خبرې ورسره کوو مور څه حال دی زما زوی د خدای په ډاک کې پراته یم نه ډوډۍ لرم نه ځای لرم نه جایداد لرم دا معیب زوی مې دی یو زوی مې د اعصاب خراب پښې مات د بستر د جلال آباد کې پراته ده ډوډۍ نه لرم د پردي نوکري کوم زویه دا عمر ډوډۍ موډۍ راوړم ماشومانو ته ورکوم دا بوډا سړی د سترګې نه ښکارېږي سترګې وړانده ده دا جلۍ غریب پښیا مات ده دا چاجونه جوړوي یقین نه کوي زویه چې مسلمان یې سار تله یم دونه اوړه هغه بوجۍ کې د پردي خلک هغه اوړه مې راوړی د زویه دا یو سلام ګونګی دی خاص سترګې نه ښکاري نه زویه دا اوړه چا درکړي دا یو ښځه ماته ورکوی ماشومان نه پاخه کړ د خدای په ډاک کې پراته یم زویه دونه جوار اوړه مې راوړی اوس مې پاخه کړ د خدای په ډاک یم ځای نشته جایداد نشته څه نشته دا 3 میاشت کرایي موږ باندې راته شوی ده د دې کور کرا ورکوي یو اوس ماته وایي چې یا کرا راکړه یا د دې کور نه لاړ شه اوس دا بوډا سړی ماته وویل وایي زما سترګې نه ښکارېږي مزدوري ته لاړ نه شه لاړ شي او کور ولټاوه وایم چېرته لاړ شم ځای خو نشته وایي چې کرا ورکوي ورکړه که نه ورکوي لاړ شه د ورځې یو چاج هغه ګوټ جوړوي هغه پښې ماته ده دا چاجونه دا خورکۍ جوړوي دا جوړوي زویه او ښه خبرې کومه خورې د ورځې څو چاجه جوړی ورځ کې یو دانه جوړوم ښه ټوله ورځ ته ناستې تا پښې ماتې دي د باد نه ولیدلم دا پښه مې بازار په 2 کالو شو دي ښه کېږي دوا نه خورې دوا پیسې چې دوا واخلي چې پیسې نه وي نو دوا به دې کولی شي څو روپۍ مصرف دې په دې پښه راځي معلومه نه ده چې 100 روپۍ ټوله ورځ ناستې دا چاجونه جوړه او دا ټوله ورځ ورته کېنم نو دغه ته سبا مې پلار ته وسوم مې زما شفاخانې ته مې ځکه مې دوا نه ورکړي مې پیسې راسره نشته پیسې پیدا کوم بیا نه بازار به په تکلیف کې ډېره بازار پیدا دا دلې دا یو څه جوړي دا چې داخلي او بازار ته وي هغه خرڅي کې یا چینی راوړي یا ګوړه راوړي یا شی راوړي دا چې ماشومان دا یو دا ګونګای دی مې خبره نه کوي هیڅ نه کوي څه باندې دا مشر زوی دی او دا مشر بل د پخې ما دا غم پخې ما دا غم هغه سفر زما سترګم نه کوي څونه وخت کې دا ستونزې سره لاس وګرېوانې دا ورځې جو 10 کاله بس ناستې هیله خدای ته څه کېږي او دا د خزر دی هلته خو خیرات ټولې راوړي دا خیرات مخکې روانې بچې نشته بچه واقعا سخته ده کاکا الله دې ورحمېږي خصوصا موږ ستاسو افغانانو په حال باندې موږ چې هر فامیل ته لاړ شو یو له بل نه پسې حالات یې ګډوډي نو دا خورکۍ ناسته ده دا اوس د دې پخه یو زنانه راوړي د دې پخه وګورئ د دې پخه دغه د ټول شوی د زوی وایي ماتې شوی دی وایي په لاره چې دي هلته ټکان خو دې ورکوي خیر بس الله به خیر کړي یو سیټ د ورځې جوړي او 200 افغانۍ هغه باندې دوه ډول چې یو نیم سل لګوي یو نیم سل افغانۍ باندې هغه هم خرڅ یې نه شي پرون مې شوتله د پټي نه راوړې جوش کړې مې وروره هغه مې مور پلار ته دا پلار مې فشار تکلیف لري شوګر مې لري هم نه ده شوتله مې ورته جوش کړې دغه بیګا خوړلې بیخي بسره و شبغانې ته مې زوس چا نه واخلم قدې امسایګان ته مې 200 روپۍ قرض راکړ چې د پلار ته دوریانې راوړم هغه موږ سره نشته بیا شفاخانې ته لاړم د قاضي صاحب دکان خوا کې شفاخانه هغه هم قرض رانه کړه بېرته راغلم دا اوس هم مریض وم مې لاړ شه پلار زه چا نه 100 روپۍ وغواړم که راکړو بیا لاړ شه ځان ته دوا واخلم ته وځې پیسو پسې زه خپله وځم
دا چجونه هم ته وړې ده خرڅوي اوس نور خو څوک نشته دغه وړکۍ ورور مې ځان سره وړم دغه هم خلک په تیږې ولي په کاڼي ولي دغه هم بېرته راځي زه پخپله ځان ته ګرځم خو څوک یې که چا واغسته واغسته که وانغسته بېرته راځي دا زموږ د خویندو حال دی او زه مطمئنم که دا خلک زه نور هم راغږوم نو وضعیت خرابېږي موږ هم دومره وس توان نه لرو خبرې وکړو خورکۍ څه غوښتنه لري یو غوا راته راکړي یو شی راته راکړي کومک راسره وکړي چې هماغه یو شی خرڅ کړو زموږ پرې ګزاره وشي غوا باندې هم ګزاره او کېږي ګزاره هم پرې کېږي چې یو شیدې مودې خرڅ کړي یو شی ماسته ماسته خرڅ کړو په هماغه باندې یو مرستیا وشي یو کور هغه هم پرې وشي ورونو نه غواړم د دې خلکو سترګو نه اوښکې لاړې شي زه مطمئن یم لږ زره خبرې نور هم ورسره وکړم نو زموږ دا پالیسي هم نه ده او نه ده ماته خپل وجدان اجازه راکوي راځئ لاس په لاس شو بیا هم یو غوا هېڅ هم نه ده ډېر پیسې وي 80,000 یا 15,000 تر 80,000 افغانۍ پورې ښه غوا لاسته راځي هغه ورونه یا خویندې که غواړي دغه خورکۍ پېغله خورکۍ ده دا په دې کور کښېني او نور بهر ته کوڅو ته ونه وځي نور چاته لاس ونه نیسي د دې سپین ږیري بابا د دې زړې مور دعاګانې واخلئ نو موږ سره آنلاین مرستې لپاره لینک درته ښکاري په هغه کې من آنلاین مرسته راستوئ چې آفلاین لپاره وټساپ نمبر موږ سره رابطه وکړي انشاءالله بل ځل چې زه راځم نو دا خورکۍ به خوشحاله بیا به خوشحاله چې غوا درته مور غوا صحیح ده او زویه الله دې مل غوا باندې به ګزاره وشي بیا خو به نه وځې بهر ته نه زویه نه زویه چې څه وي بلا غواړم زه تور سارې کورونو کې ځم دا ورته پرون چا مرسته ورکوي اوړه چې دا کور کې پاخه کړه کالي مینځلې ټوله ورځ مې کالي مینځلې ده د ځان نه تر مازدیګره پورې مې کالي مینځلې بیا دغه اوړه راته راکړی دی ټوله کې جوار هغه راته راکړی دوه چکې ګوړه راته راکړی د ځان نه تر مازدیګره پورې مې کالي مینځلې نو سهار نه مازدیګره پورې یو چا په کور کې کالي وینځل او آخر کې بیا دومره اوړه ورسره جوار دا هم هغې ته د الله اجر ورکړي شاید د هغې هم دومره وسي خو هغه ورونه چې وس او توان لري او ځان نه خوري او په چم ګاونډ کې ورسره داسې خلک اوسېږي دا غوړ دی تاسو او دغه هم راته هغه کور والا راکړی سپایم نو پرې ته دا غواړي راوړم ماشومان ته زوی ته خدای کوم دا یو څه سجانې مې ومینځل ځایونه مې پاکه دا راکړه خدای په دې کې خدای ته یې بې څوک نه لرم غیر الله دا سپین ږیرې سړی سترګې ته ښکارېږي ډېره بېوسه ده د خدای دا کار یې ته ښه معلوم ده زما حالات ته ګرځم ماښام راځم ستړې شومه راځم ټوله ډوډۍ وچه چای سره خورم د خدای په ډول په خدای اگه مسلمان یې که دا ترکاري زه نه پېژنم که غوښه څه ده ترکاري څه ده ته خلک شته راځئ ستا هم هم نه پرېږدي وایي مه شکوه چې زه خپله وړم په کور کې په ټوله دومره سابه راوړم زویه تش اوبه کې خوټوم زه خورم دا تور مور دا یو ښځه ماته ورکړه ښه نور الله مهربانه ذات دی دا د دې کور غوړ دی په دې به دا مثلا ځان ته ترکاري پخې یا به بل څه کوي خیر په هر صورت موږ تاسو ته الله چې کله انسان وایي قبر کې کېښودل شي نو اول کې د درې شیانو پوښتنه ترې کوي چې مال مې درکړی په څه کې دی مصرف کړ نو که چېرته داسې خلکو موږ لاسنیوی وکړو د دوی دا اوس یې ژاړي د دوی دا وخت کې په خندا بدل شي مطمئن یم چې په د اولې پوښتنې جواب موږ ورکړو نو الله خو بیا رحیم ذات دی ډایرکټ به مو جنت ته بیایي انشاءالله بلوی الله مو سپارم السلام علیکم سلګو کې تیر شو